واجب القدر حضرات علماء کرام درنو معززو ملمنو سامعینو اللہ جل جلالہ دی دغه آیاتونو مبارکو چکم تلاوت شو اللہ رب العزت خلو مومنانو تا پیغام ورکی نو اللہ دی منگو استاسی طول زندگی دا آقا دا سنت و مطابق نصیب و برزائی تکلیف دے بیمار انجمہ با انشاءاللہ منس لگو وقتی کو نخبل ٹیب نبا 10-12 منٹ مخی کو انشاءاللہ ورز بلا بیا سبا بلا د امتحاناتو سیلابونه دي د یو سیلاب دردونه ولاړ نه بل یو فتنه د سیلاب په شکل باندې بل راځي د سنتو تابعداري ختم شو د سنتو اهمیت ختم شو معارف القرآن نغیو حدیث مبارک د قیامت د علائمو ذکر کړي چې د قیامت د علامونو یو علامه دا ده چې د سر د ځمکې نه د قرآن او د حدیث د شرایع د الله هغه اثر ختمیږي او خلق تبا درد نه ملاوي او ذکرم داسې کوي چې علامه دادی او دادا چې په مخکینو خلق باندې ورسول خلق لعنت د هغوی بلا علمي باندې بخلق د هغوی په دیانتداري باندې بخلق د هغوی په امانتداري باندې بخلق اعتراضونه کوي نورونو هغه دور دغه دور دی والله دې زموږ استاد ایمان ته خیر کړي اللہ ورز بلا 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 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یوزالی مسجد نبوی شریف کی تشریف فرما خلق راغلل د جمعې روز دا او بار شور وقت راغی عبداللہ ابن مسعود په جړا شو صحابه ټول ورسره په جړا شو لکه چې عبداللہ ابن مسعود خو هغه شخصیت دی چې توبه الله کوم مقام او شان ورکړي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک په جړا شو صحابه کرام چې څومره ناس ته په جړا شو ولې جړای کوم سیس کو جړا ولې وې د دې بار خلقو چې دا پشور او شغب جمعه ترادن نشي یعنی په جمعه کې خبري د شریعت نه علاوه مد اقانا اوریدلی چې کله د جمعهتونو اهمیت د دوی د ذهنونو نه پریوزي آداب پریوزي نو دا د قیامت علامون علامین ته ولې
ولې جاړې پې زه په دې جاړم چې اسنه دې فتنو کې مونږ واقع نشو بس دغه خبره ده اوس فتنې دي او ورځ نه بلې ته بلې نه بلې ته تاسو وکتل نن چې څومره د دین په رڼا کې مونږه د خلقو زړه دین نه متنفر کوو تاسو وایئ چې ولې مخکې به دا زمونږ د اهل سنت علماء زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء به دا یو ټکی کولو چې یا خلق مونږ د دې خبرې پسې د فرضیت او د وجوب خبره نه کوو مونږ صرف دا وایو چې د هر یوې غټې ګناه دروازه وړه ګناه وي هر یوې غټې ګناه ته چې سړی رسېږي نو وړاندې به د وړې ګناه پروا نه ساتي هر کله چې سړی غټې بې ادبۍ ته رسېږي د وړې بې ادبۍ پروا به نه ساتي خبره زمونږه مونږ به آداب ذکر کول زمونږ خلاف به پوخانه دا میډیا خلاف زمونږه چلېدلې او چلېږي ځکه چې دې تر شا ډېر لاس دی د دې تر شا ډېر اوږد لاسونه مونږ به دا بعضې خبرې کولې مونږ اوس جوماتونو کې تاسو نه ګورئ او وخت کې به دا یو مسله روانه وه چې د سنتو نه بعد دعا لازم نه ده ټول هم دا ټکې کولو مونږ وویل چې نه لازم نه ده خو مونږ وایو چې دې کې د عبادت خوند او لذت پیدا کیږي دې کې عاجزي ده بله ورځ مې د یو چا لمونځ کولو سپین ږیری عالم بوډا چې مونځ یې وکړو سنتو نه بعد اوږده دعا یې وکړه ما ته ژړا راغله ژړا په دې راغله چې سپین ږیري لاړل موږ له دین پاتې شو خدا خبر چې په دې باندې څه نښې وو څه کوړې به کوو ورباندې موږ له پاتې شو ستاسې مخکې بچا چې وویل چې پیر بابا رحمت الله علیه هلکه ویل پیر بابا پسې خبرې وکړو دا به وکړه پیر بابا د 300 کالو د 300 کالو وړاندې تېر شوی سړی دی موږ دا مخکې خلق دی بد مه وایه اولیاو دا خو زموږ د خلقو جرم دی چې موږ د آدابو د اولیاو د مزاراتو نه موږ د آدابو د شریعت نه خبر نه یو نو د پیر بابا او د کاکا صاحب رحمت الله علیه په دې کې څه ګناه ده نو خلقو دې مشرانو به ډېره بده ګڼله د 300 کالو د بزرګ خبره به یې بده نه شوه برداشت کولی اخوند درویزه صاحب چې اوس تېر شوی د هغې بده خبره به چا نه شو برداشت کولی دې مشرانو به ویل به دا خو لوی لوی خلق دی بزرګان دي دا زموږ د دین ترجمانانو اوس دور ته وګورئ دور ته وګورئ ورځ په ورځ باندې نوې نوې داسې خبرې مو اورېدې او اورو یا که وضاحت یې نه کوو ورځ د قیامت باندې به الله زموږ نه تپوس کوي که وضاحت یې کوو ته هم راته خولې ته ګوتې راوړې چې چپ شه بل هم راوړي چې چپ شه دې کې څه دي دې خبرو نه تېر شه اړو تېر یو دې نه مونږه قیامت ته را روان دی زه د غنمو تاجر نه یم چې د غنمو کاروبار تخمونو درته فضیلت بیان کړم چې دا تخم داسې دی او دا تخم داسې دی زه خو نه د دې ډاکټر یم نه زه د دې ډاکټر یم چې تا ته ووایم چې د دې مال دغه خصلت دی چې دا بیماري ورته لګي دې وجې نه لګي زه د دې انجینر نه یم چې دا نقشه داسې وکړه تاسې جوړه کړه چې تاله زه په نقشو فضیلت بیان وکړم نه 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 زه ځان ته وارث د نبي ویم او زما نبي د مکې مکرمې د خلقو سره مخالفت چې راغی هغه په قومیت نه و راغلی په امانتدارۍ او صداقت نه و راغلی هغې سره مخالفت په دې راغی چې هغه یو الله ته خلق راغلی د یو وحدانیت خبرې کوله د یو ربوبیت خبرې کوله هغې خبره کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې صحابه ودرېدل هغه خلق ودرېدل چې هغوی د نبی علیه السلام سره
پدې خبره کې اول اتفاق نو اختلاف زکا چې هغه دی یو خدای په ځړې خدایان نیولي سردار کونین هغه ته ذهن جوړ کو یو خدای ته را وبلل نن چې موږ د صحابو فضیلت بیانو فضیلت به ورې نه بیانو دا خو قرآن بیان کړي قرآن کریم د صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی په دفاع کې وفرمایل اے زما حبیبا دا بعض خلق دا ته وي چې تا سره دا قمقل خلق دی نو ګوره دا ستا ملګري قمقل نه دي الا انهم هم السفهاء دا خپل بیوقوفان دي چې ستا په ملګرو باندې اعتراض کوي ستا په ملګرو باندې څه کوي اعتراض دا دفاع د چا نه ده دا د صحابو نه ده نن زه تا ته وایم دا د دې صحابي غلطي ده دا د دې صحابي نعوذ بالله من ذلک ستا به اعتماد پاتې شو د دې تر شا ډېر لر لاسونه دي الله دې خیر وکړي د دې دنیا دا فضا داسې بل بدرنګې ښکاري داسې خوفناک او د یارې ډکه معلومېږي لکه یو لوی عذاب راتلونکی دی یو لوی مصیبت راتلونکی دی یو ډېر دردونکې واقعه را روانه ده الله غیرت زموږ نه لاړه موږ په یو لیش ځمکه باندې د کلونو کلونو مړی ژوندی پرېږدو ما له حق نه دی راکړی زما له حق لاندې او زما د سار نه د رسول الله سنت د خپو لاندې کېږي او روان دی رب کائنات فرمائی انما یخشى الله من عباده العلماء رب دا کائنات فرمائی یریدن کی زما پر بندگانو کی زما د بندگانو عزت علماء دا علماء هغه خلق دی چې آقا مبارک می ورته خپل بچیان ویلي آقا می وی العلماء ورثة الانبیاء زما آقا فرمایي زما د الله د کلام تشریح کوي زما د رب د کائنات تشریح کوي زما رب فرمایي یریدن کی زمانہ دزمکی بسر باندی علماء آقا مبارک فرمائے او دا سکتی چدا زمان بچیان دی یاد ساتی میراث کی علم و میراث کی دا نبی علیہ السلام ناس میراث پاتی دے اے عزیزانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا مکو دیدار ندے پرے خودلے ممتاز من آقا قرآن و سنت پری خودلی دی ممتاز من محبوب کلی پیغمبر قرآن او دو قرآن شریف تشریح حدیث خودلی دی نن کزوئے مجھے حدیث صحیح ندے قرآن صحیح دے واللہ دا رسول اللہ دا قول خلاف رسیدہ زما محبوب فرمائی ماتا زما رب فرمائی فسر اہل الدین تپوزو کات اہلی ذکرنا مراد سوک دی ربی کائنات فرمائی دادو علم دی کتاب اللہ کی چاہتا اور کرشتا ہوئی تپوزو کا مبارک رسالت جناب رسول اللہ کی مبارک رسالت جناب رسول اللہ کی زمان نبی حق نبی رہے تازید دورات تعلیم نتبوسوی چدا نبی برحق دے گنا تازید انجیل تعلیم نتبوسوی راوڑو انجیل شریف دا نبی حق دے گن دے عزیزان انتم تبوس جان دے انتم تبوس اہل ذکر مانا دو علمانا یا ساتھی عالم بان حق نکٹی کل عالم جی
حق وکړنه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ قبیله ته دعوت ورکړي قبیله ته اسلام خبره کړي ورته اے زما قبایلو اے زما د قوم قبیله مختلف اړخونو والا تاسو په ما باندې سګمان کوي ابي ورته اے عبد الله بن سلام تډیر حق ورس انسان اے عبد الله بن سلام تا کلم درو ولي اے عبد الله بن سلام تا کلم د تورات تشریح غلط کړنلا تا کلم د انجیل تشریح غلط کړنلا عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ ورته ما کله ساتي دوران معاملات کې خیانت کړې کنا او ورته تا کلم خیانت کړې نه تا کلم خیانت نه محبوب ورته وی ښا د آیات ساتي ته ګوره قوم تزي لومبه په تخبل خبر اخکارا کې چې ما کې خو بداسي بدرنګ صفات نه چې زه په بدرنګ شوم بدرنګ صفات خبره کې نه هغه وی نه جي ټول صفات په برابر دي عبد الله بن سلام ورته وی ساسي دوران دي زدن تورات تشریح کوونکې صحیح غلط ما اغي ورته وی والله ستانه په تورات او انجیل باندې بل څه خپويږي نه اهل علم دې کنه ما مقصد دا دی نن دور روان دی دا زما ذمہواری ده که په دې ما تاسو ګوي چې مکوونو منبر پر خدایشم مدرسه قربانويشم کور قربانويشم بچی قربانويشم خود جناب رسول الله دې شم کور دې نه الله په جنت کې خپل کور راکړي بچی می دې نه الله رب العالمین په اندر عزتونه راکړي خو غلمان به ملوشي مدرسه دې نه حق خبره دی جمعات په منبر می دې نه پرې دي خبره به حق کو من مسلمانان یو من لا اله الا الله محمد رسول الله دا هغه ستنی نیون کیو دا هغه پړی نیون کیو چې لازم وکړو خو پړی باندې پریږدو ان شاء الله بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم من بدفاع کو یاد ساتئ هغه رومبي عقیده ته برا سره واپس شي هغه رومبي عقیده چنن نصر لسو کاله وړاندې په صحابه او قرباني ورکړي دنن نصر لسو کاله وړاندې په ایمو چې زمونږ د دین رهبران او رهنماو هغه قرباني ورکړي من ټول په ټول باندې الله جل جلاله یو واحد لا شریک بنو منو کنه من جواب راکړي ټول جواب راکړي منو کنه منو نو بیا جناب رسول الله خاتم النبیین منو کنه منو تاسو زموږ عقیده او چې څوک په دې عقیده کې تردید او شک پیدا سره کافر دی مرتد دی ختم دی یاد ساتئ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سکتر ابي لهب جد عبد الله سے سکرور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف سازشونه کړي دي خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخالفت کولو سره ټیکټه قوم د کلی وېستو خو د حق خبرې نه منع نه کړي منگو تاسبا دا عقیده لرو دا دی خلق مخالفت کی زخ پا دی بلامڑی نپوئے او دی خلقو خبر چرازی میں اورے چتے وانورے زیوانورا بلی وانوری ولا خبر یہودو چکل دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شکست کو خڑو یاد ساتي د نبی عليه الصلاه والسلام زمانہ کې دی په باز اطرافو کې پراته
सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना और दौर हुकूमत की प्रातो बाद अतराफ़ों की द उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत की ऐलान की गई या जज़िया रौड़ई या ईमान रौड़ई या मल्क बदल शिकल करे दुनिया का उर्स खत्म अजीज़ान याद साथी आवी खुलो की पेटुंगु न शुरू कर दादड़े मेरे ज़माने न रवान साजिश ने चिद मुसलमानानो पमेश की तरसो मंगा नफरतु न पैदा नुको पदी हल्के बदगुमान नुको मंगन का में भी दा साजिश कटे सोल सवकाल औरान गिरा रवान यौसल औ पिज़्ज़ा या काला मसले में ना नबी सल्लल्लाहु यौसल पिज़्ज़ा या काला अब्दुल हक बनारसी अगर अब्बास दो और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी सहाबी मुहम्मद रद को अगर वक्त की ज़मान उलमाओ चगी सूरी जोड़े करे पकार दाव चे अगर वक्त की हुक्मरानान नबी के रिवान लाश सचो तासी सको टोल उम्मत रवान दे को यो इत्तेफाक बांधे यो इत्तेहाद बांधे तासी दा नफरत न वरे पावे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तराव को मसला बांधे नन पूरी दुई दा टके बकौल ची अतर रकातनी दो लस रकातनी शल रकातनी चलो नन दो रागे कदरी खल्क दा अतो रकात खबरा कदी दास वाले कि चलो दा अतर शल रकात तरावी ओ पर रमजान के अजब इबादत पे कर दे नुको यो साढ़े शल रकात की बेहतर अमल दे और यो सिजदा बाने दे पिंजूसो कालो वाड़ गुनाहों माफ कीजिए खले जी साढ़े सर्वे सजदी द फर्ज व वाजिब न बगैर होता इस खबर तादी न कवले खुदा द उमर से बखल उबाले दा खबर और वाले दा उमर से बिदअत करे ना औज़ दौर दी तराज ची बदी मिंबर की लानो शो जिसर तरावी शले वो शो को उस जवाब न बोलो वो शो वो मरीदा दा ज़मन आगा महदीने आवाज़ ज़मन मशराम करे लेकिन जा ज़मन वैदा बोले शो जोड़ा फलकार बगे हुए जिसके आगा बढ़ गई तासी उलिदल चित्रे तलाक उमर फारूक त्रे कर ज़ौलियो दनम ज़माने खलक रागल खल्क बांधे हराम खुद वापस हलाल और त्रे तलाक यो को कर तासी उलिदल फितनी रवानी दी तासी उकतल चेदी ता खबर रागला चे इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफिई ज़मून खुदायात नबी संग उनवाने और मम वाली चे इमाम अबू हनीफा ज़मून खुदा दे जवाब रा गई मम वाली चे उमर फारूक ज़मून खुदा दे जवाब रा गई मम वाली चे अली ज़मून खुदा दे जवाब रा गई मम वाली चे इमाम शाफिई ज़मून खुदा दे जवाब रा गई जुमून नबी वाली तो खुदा कहर के इंसान शो अल्लाह की जो सही तरह बोलो आमीन जमा सब खुशाल आमीन खुदा की जवा सीनी तरह खुशवा आमीन मुमकल है इमाम शाफिई खुदा इमाम शाफिई इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम मालिक इमाम अबू हनीफा मुंतदिर तशरीह करे तो वे इतिहास के जो इसका दिन नाकिस हो सोना दिन नाकिस हो सब अभी मसलो बांधे समा ज़हन वर्ता नो रसीदले कम बांधे चला अब तकवा ताबत परस्परी ताबत इल्म ताबत इखलास मा ताबत मसला मसला का मा तनो याला चेरजाद कभी ज़माने पूरे रज़ा मा ता पता न हुआ चेरजाद कम वक्त पूरी साबिती की यानी यो माशूद जाफरी पूरो गले सुपर वक्त पूरे वाला माशूद यदि मोर सुई असली गिरदी आने रज़ाई सुई गिरदी आने दखमत उलमा असाना मत दा पता नवा मत जुमरा पता वा कि तमानजत बिंजो वक्त मुसमा बांधे फर्ज दे वो मत दा पता नवा कि दिख अफजल कम दे और ब्या यदि और आप भी यदि यो मुझे पूरी सुपर रखते यदि
یو د بل نه څومره پورې ټیم دی ما ته دا تشریح علما وکړه ما هغوی شارحین د دین ګرځولي ما هغوی پوهان او عالمان د دین ګرځولي ما خدایان د دین نه دي ګرځولي دا خو ته خلکو ته غلطه تشریح ورکړې چې زه خو په دې خفه یم چې خلکو پکې مذهب راوویستلو که ته وایې چې مذهب غلط دی ای زما بیان اورېدونکي یا خدای ته وګوره او د ګریوان سوچ وکړه ته د ټول حکومت نه ډډې ته روان یې ته د ټول حکومت نه ډډې ته روان یې دا ټول امت خراب شو امام بخاري باندې چې د هغې په کومه خزانه د احادیثو را جمع کړې ده د ټول امت ورباندې اتفاق دی چې دا اصح الکتب دی بعد کتاب الله د ټول امت ورباندې اتفاق دی د عربو د عجمو د تور او د سپینو ته په هغې کې اعتراضونه کوي وایي فلانکي عالم لیکلي او بیا عوامو ته وایي چې امام بخاري استاد دی هغه په خپل شاګرد کې اعتراضونه کړي ته نعلم شه په تا کاذب شه هغې استاد هغې ته بعضې ځایونو کې تشریح کړې ده چې د دې تشریح داسې کول پکار دي او استاد ته حق حاصل دی چې د شاګرد غلطۍ نه اصلاح کړي خو ما ورته خو د هغه غلطي نشي اصلاح کولی امام بخاری رحمه الله باندې مونږ لګیو خلق به اعتماد کوو والله چې ما ته اوس په دې دنیا دا ژوند دومره بدرنګ دی دومره بدرنګ دی چېرته به ځان ته ځای ونه ویو د شاه اسماعیل شهید غونډه کې د صادر پورې د وربشو روټۍ تړلې دي کریس کې پورې او په بونه کې نه چک دی بس عمر به ورځلې به راشي که څه وې و یار به خپل پرانیستلی که څه نه وې ضمیر به دې ملامته کوي عقیده به دې ملامته کوي عزیزانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې به مونږ او تاسې ځان بچي ټول قربانو او که داسې وایو چې نه دا خبره روانه دې طرف ته وی ګوره د هغې تشریح د الفاظو دا ده تاسې به اورېدلي هغه وایي چې موږ قرآن منو موږ په ځمکه د یو خدای عبادت کوو موږ د هغې خلقو په شان کې نه ګورې دې الفاظو ته د دې خلقو الفاظ دا دي چې وایي چا پیغمبر خدای ته رسولی او چا صحابي خدای ته رسولی او وایي چا امام خدای ته رسولی لعنت شو په تا باندې والله بالله ثم الله زمون نبی پاک صلی الله علیه وسلم الله ځان په بللې موږ خدای نه ګڼو موږ د خدای ښکلی بنده ګڼو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام د کوم نه چې دام انکار کړو چې معراج نشته او په دې کې اختلاف دی دې څه دی جواب راغلی دې څه دی دا اختلاف باندې کویو ما ته مولانا مرګره راغله چې دې دې مبارک باندې راغله ودا خبره ما شروع نه راغله څه دی په کې یو څه دی دا به یو شي علماء دا دې مې شروع سي وای دا خلک یو باچاو باندې مبارک خبر کړو یو باچاو مشوره جوړ کړه چاته وې تاسو مشوره راغی پیسې ټول ججان یو چې خزانه تنخواه ججان له ورکوټ زما بچي پاسي ورته ډېر خلک درباري مولیان د دې په شان کې خرڅېدونکي مولیان دا خبره کوم سمو دی وړاندې په دې تبلیغ باندې خلک کافر کول تاسو ټول ورته پرې دی غوړولې دې نور سره خلک په زور سره ورکړل تاسو نه کتل نم کتل تاسو په دې باندې کې څه مجبور کړو څلور مې چې بهر سره لګو ورنه سره له ورته راځو باندې دا بالکل دین خلاف شي او دې دین ته ورته تاسو شاته ولاړو تاسو شاته ولاړو من جمع والد فتنة فتنة بے بمرو فتنة سر مدل حد نقرسی
خو مونږ به وایو چې خدمت دا یاد ساتئ دا د یوې شپې دا د یوې ورځې او د میاشتې مفتي د دې بهتره چې باچا ویل خزانه ویل قاضیانو یوړه ما د داسې سړی په کار دی چې زما زوی قاضي کي زما زوی مفتي کي مولیان د هغه وخت چې کوم د دربار قاضیان هغې ویل ګرانه ده ګورې ویل نه تاسې نشئ کولی اعلان یې وکړو چې زما بچې چې چا قاضي کړو یو شپه کې چې څه غواړي انعام ورکړو ویې ګرځوه یو دوه داسې لیوني طالبان ناست دي هغې ویل داسې خوار پړک و راځئ چې څوک پرې باچا ته ویل نن به درله قاضي کړو یو شپه کې رانه قاضي کوله ویل نر زامن هم تاسې دا اختلاف درته وشو ویل ډېره ښه ده قاضي صاحب درته جوړوم په یو شپه کې روټۍ برابره کار څه برابر کړه مونږ درځو روټۍ ورته برابره کړه هر څه برابر کړل باچا زوی ته وایي کښېنه دلته بس دوه ټکي درته ښیم لوی قاضي به درله جوړ هغې ویل ښه بس ډېره ښه ده یو بل سره وکتل چې داسې چل دی چې باچا هم قمقل دی او رعیت هم برابر دی ویل بس ته به سبا تعالی قاضیان به راځي تا نه به امتحان اخلي چې هر خبره یې درته کوله ته به په خاموشۍ اورې او بیا به ورته وایې چې په دې کې اختلاف دی دې کې څه شی دی په دې خبره خو پوه شو که پوه نه شو ښه ګورې ول شپه تېره شو ویل به ډېره ښه سبا باچا ته پیسې راکوه زوی د قاضي شو بچیه قاضي شو امتحان بدل ناری زما دا قاضي بالکل را میدان دلې ول بل خبره باندې کې بس چې په دې کې اختلاف راي وسو سپینګي قاضي نه ورته کېنول ویل قاضي صاحب مبارک شه دیګه قاضي شو وي او دې دستار تړلې شوې ده وي خبي اخو ورته دا رضاعت مسله چې دا څنګه ده یو ماشوم چې د کومې زنانه سینه وروي د دې مسلې څه وضاحت دی چې موږ ته وکړو پوه کړو ورباندې هغې ورته وکړي خو اختلاف د کې څه شی دی اختلاف جواب به راکوي او رډ وضوونه کېږي بس دا یو واقعه ده چې محدث کړو بیان کوي په دا لکه یاد دې ټول کې چا ولې نه وایي چې ته چې امام بخاري غلط دی د تا نه تپوس دې ټول کې ونیسي بیا بار څه څوک شته دا د حکمرانانو ذمہواری ده او سوال کوو چې الله پر ناراضه یاد ساتئ قاضیان نه باچا تپوس کو څرنګه چلې ویل سړی کمال نه لګتې رښتیا دي کو اختلاف د امام ابو حنیفه او د امام شافعي دی یو د دوه کالو قایل دی او بل د دوه کالو سړی خو دی قاضي بالکل سړی تکړه دی هغه قاضیان باچا ته ټول د نور کې امتحان داسې ښه درمیانه وخت والا کسان یې ورته راوستل د دې نه چې لږ ورخو هغوی چې راغلل بچیه ته قاضي شوی وی او وی طلاق په څو قسمه دی ورته ویل دې کې اختلاف هغوی پرې لاړه لکه باچا صاحب سړی دی کمال نه ځکه اختلاف دی یو طلاق کوم طلاق دی یو رجعي دی یو باین دی یو مغلظ نو خبره خو صحیح دی اختلاف سړی تکړه دی ښه باچا هغوی اختلاف بوډا سپینګیری عالم چېرته ناست و حقوري مدرسه کې مغفور الله بابا جي ته ورغی هغې ورته ویل د خدای ظالمان سړی رښتینې نه وایي دماغي حرکت ګډوډ کړی دی دریم چت بیا کار پرېښودلی هغه ورته راغی یو طالب ورته پوه ویل زه بچیه ته تپوس وکړه چې بچیه یو دوه تپوسه درنه کوم د هغې جواب راکړه ورته ویلې وایه و یاره بچیه روژه د کوم وخت نه شروع کېږي د کوم ټیم نه او د کوم ټیم باندې ختمېږي هغې ورته ویلې دې کې اختلاف دی مولانا صاحب ویلې بس کار وشو سړی دماغي توازن یې بیرې ختم شوی دی به د یو ټکي نه دې کې اختلاف دی هېرونو واورئ
پلار مراوغړ مور مراوغړ دی بوډا عالم ورته ویل سپینګری دواړه ورته راو ویل راشه ساو دې ما په کار کوي ویل نه ډېر قاضیان په شا کړو بابا تاسو خراب دا دې کېلو دا دې سکیږي والله په پلار دی ویل دا دې سکیږي والله په مور دا ویل بچیا ته پوزر نه کو ویل وای ګوره دې خبرې ختم نه وځي ویل بچیا ته پوزر نه کو ویل وای بابا څه پوسه ویل صاحب دې مور او پلار دا نگاه چې شوې ده دا صحیح ده تو ورته ویل کې اختلاف دغه څه شي باچا باندې نروي ولا راغله چې و قاضي صاحب کور دی ورانه ویل خبر چې بل ته پوزر نه کو ته د دې پلار او د مور نه حلالي پیدای ویل مولانا سے کرکټ اختلاف دغه څه شي باچا دا سوري تاسو ځان دې حرام کړو زمانه قادم ورته خپل کور په قضا ورانه دا څنګه قاضي جوړ شو هغه ورته ویل دا څه چل چې بس زه قاضي او ما حضورانه خبره نه کړې تا چې چاته کېنول هغه ماته دا مسله ښودلې ده هغه ویل خالي زر راشي کسان راولي باچا دواړه راوستل ورته ویل بیړه ورکه شتاته ما بچي دی خو او دې کوي وي هغه ورته ویل باچا دې کور واګه دې ویش په قاضي وي همداس دی ویش په قاضي وي همداس چې هغه به تاسو فتوی ورکړي ابستا نکاح باندې اختلاف راوړي تاسو وکړل او چې موږ د دې خلکو خبره ومنو تاسو څومره ناسي تر دې ټیم پورې ځکه چې مشرک عبادت الله نه قبلې لا خبره ما سره ومنه کوله والله چې وی خبرې تاسو صحیح ولا تاسو باندې دا وخت خبره حرامي کله دې خبرې غلطې دي دی وای دغه اختلاف دی دغه اختلاف او مخکینی خلک مشرکان نو زما استاد لا مړي اوس خبرونو کې پراته دي مو دا د فلار بچو د لیکل وسیو زمان یا او لیکل دواړه کړی کله چې زمان یې په او نه مشرک زما زوی په مشرک زوی په باندې جواب راکړ زما فلار په مشرک زوی په لګو زمان خو په مشرک نور وی په لګو جواب راکړي بیا چې زما تاسو نه کاوه دا تاسو په مشرک وی په باندې څنګه چې یو چې جګړه زمون د هغه ځنه په مستحبات را روانه زمون د باز ولایات کوي نشو ګرمو کې را سره لاړ او دعا واجب نه ده او دعا سنت مؤکده ده او دعا فرض ده منګل نه دعا سنت نه فرض ده منګل نه تاسو دا دعا فرض وکړئ خو هغه ځان خپل لا فکر هغه وخت به زموږ د سبحانه فتواګانې ګرځولې زمونږ د مدرسو له فتواګانې راوړلې تاسو ومنلې نن به منلې لیکن دروازه ورته کله وشوه نن راپاڅېدل زما تعلیم حقانیه کراس کړه زما دارالعلوم سرحد کراس کړو زما دارالعلوم دیوبند کراس کړو زما دارالعلوم رحمانیه کراس کړه جامعه محمدیه کراس کړه پریسوین ټول مدرسې کراس کړې او اصل مرکز کړل هغه بخاری او غلط تاسو وکړه درخواست الله تعالی وکړه یا دې ستاره او د دې ترشا د يهودو لاس ته لومبه او کا عمر فاروق باندې دا په فیصله باندې شک واچو خاص کر دا چې په موبایل باندې ناسي او یې شابس دا د اصل کتل چې راوي شابس دا د شابس بچي څنګه دا د شابس بچي چې د شابس ورګي دغه حق وګڼو تسلیم کو ته پورته قیامت الله ته جواب ورکړي دا ما تاسو ته وایي چې حلیمه صحابیه باندې اعتراض دوی کړل ویا فاتحه کاله نمبر د ایمان کټوي راوړل دا به پروګرام روان دي زما چې کوم عقیدتمن خلک سوال درته قسم درته کوم خبره غلطه کوم زما دې خبرې تاسو
د علماء نه کولای شي هغه عالم چې دا خبرې په دې دلیل غلطه ده ما ته وایي زه به انشاءالله د ځان اصلاح کوم ځکه چې زه هغه نه یم چې بس دوی به خدای نه زه د خدای بنده یم او د خدای د بنده نه به خطا کېږي موږ نه به کېږي خطاګانې که بعضې خبرې من کوو نو په دې بنایي مقصد مو دا دی چې خپل بچي درته ګمراه کېږي لګې دې غلط طرف ته لاړل یو کور کې مخکې به جومات یو کسو هغه به ویل دې دا عمل کوي د مذهب نه خارج دی خلکو د هغې ته برد باندې کتل هغه به پوه شو اوس چې ستا بچی تا ته راوچې چې پلاره ته مشرک او دې خبره برابره کړې ده چې دا بچی ته موږ ته ګریوان ته راتاندي او د دې شاته لاسونه دي نو درخواست مو دا دی چې د خپل مذهب نه دفاع په موږ او تاسې باندې لازم ده د خپلې عقیدې نه زموږ او ستاسې دفاع په موږ باندې لازم ده موږ به د ټیپورو د ټول غم نه کوو د تیلو غم به نه کوو چې تیل ګران شو ټیپر ګران شو ټیپر ارزان شو د حکمران څه ووایي موږ به حکمران د مذهبي مسایلو کې چې یو سړی جانب په حق نه وي موږ به ورته وړاندې کوو چې دا مسله غلطه ده الحمدلله اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکي علماء کرام ډېر زیات دي تاسې د دې دا مسایل یوسئ او د دارالعلوم اکبري ادنان استاد سیکي اے ځوانانو د دې دا کلیپ یوسئ او د دارالعلوم حقاني او ادنان استاد سیکي دا وایي چې څوک دا صحیح ده اذا تقول چې خبره صحیح ده هر یو خبره چې صحیح ویلا موږ ورته صحیح یو چې کوم ته غلطه ویلا غلطي به پنځل صحیح به پنځي صحیح به پنځي موږ او تاسو به دې پنځل څه نو چې څوک درته وایي چې امام بخاري هغه د قرآن په ضد دی نعوذ بالله من ذلک دا فتنه ده او دا په ټول امت کې اعتراض دی زما درخواست دا دی چې علما په دې خبره باندې راغون شي ټول علماء هغه که مکتبه فکر د هر چا سره تعلق ساتي زما یقین دی چې دا خلک چې دا نظریه خوري دا په ائمو باندې خلک بې اعتماده کوي دا په احناف باندې په شوافیو باندې په مالکیانو باندې په حنابلو باندې خلقو باندې د وړاندې دا خبره کوي دا په حق نه دا فتنه ده او د دې حکومت سیمه باندې چې داسې خلک پرې نه دي دا ښکلی مزیدار بهار به ړنګ شي دا به خراب شي یاد ساتئ محبوب مبارک فرمایي حدیث قدسي دی الله وایي زما جنګ ته دې تیار شي هغه خلک چې زما د دوستانو سره جنګ کوي هغه خلک دې زما جنګ ته تیار شي الله وایي څوک چې زما اولیاءو سره د جنګ کمربند تړي عزیزانو د الله اولیاء د الله جل جلاله اولیاء امام مسلم دے امام ترمذی دے امام نسائی دے امام بخاری دے امام ابو داؤد امام ابن ماجہ دا اے عزیزان ریاض صدی امام شافعی دے امام مالک دے امام احمد ابن حنبل دے تطول صدور امامان مقلدین قدمائی کرام دا ټول رب العالمین اولیاء دا اللہ جل جلالہ تشریف کوونکی روحانی ډاکټران دي سوچي مصیبانی بی اعتماد وي سوچي خودي اعتماد نکي دا سره یاد ساتي ورته کې واقع دا تکبر کې واقع دا وی شرکی واقع دین ځان ساتل پکاري دا څنګه ځان ساتي لکه سره کړي وکړه شرک ځان ساتي دا د عقیدې یاد ساتي دا حدیث قدسی درته وایي الله فرمایي اے زما حبیب ابي ته وایا څوک چې ما سره جنګ غواړي بس هغوی دې زما د اولیاء او دوستانو جنګ ته تیار شي امام بخاري د قبر نه اوس تصویر روانه ده چې امام بخاري د الله ولی دي او ته نه دای غلط کړو دای غلط کړو دای غلط کړو یو ایمان د امت هغه علما چې دې ځان شاګرد کړي هغه عالم چې دې ځان شاګرد کړي سلیم الله رحمه الله کشف الباری باندې لیکلی دا ته راش ماته وکړې کشف الباری باندې چې ته زما
بخاري رحمة الله عليه دا تفردات دي او د هر امام او د هر محدث ول تفردات دي یا صاحبي کله بیا تاسو جهان نه کړي دا وانسو امام بخاري یو کنجري ټول سره دی هغه امام هغه دما هغه کنجا چې د عائشې صدیقې په حق کې مستعمل کړه تر هغه کېږي دا ولکه مستعمل د امام بخاري مستعمل نعوذ بالله من ذلك امام بخاري دې له لګولو لعنت الله علی الکاذبین امت په یو سره اتفاق را روان دي امت را روان دي په دې باندې الحمدلله الله جل جلاله دې زموږ عقیده دال سنت والجماعت سره قائم و دائم اور ساتھی امت کا روان دي ان شاء الله سعید بن جبیر پرشان دیوا مکہ پیرو مدینہ پیرو حق پیرو زمانہ مکه مدینه نه مکه ته د مکه نه پوښول مکه مکرمه کې نه پاتې شو ول خیر دې کړه نه پاتې د عقیده ساتو د ذات ما قبله مدینه طیبه کې پاتې شو خیر دې حتی من الله پروت دې د دنیا په هر ګل کې مرشما او د رسول الله عاشق کړه د محبوب څنګه برا پاتې دا څنګه عقیده او زبانه ګورې بیا به ارمان کوي مولانا صاحب داری صاحب مونږ په دې خبرو باندې زیات سوچ مونږ ته پکارو به سوچ کار نه لري بس ما سوال لاوي حکمرانانو ته ټول ورته الله نه وایي او د تاسو خلکو مخه نیسي چې دا مذهبي اختلافات علماء وایي ورونو ما خبره کړې ده په امام بخاري باندې په امام شافعي باندې په امام مالک باندې په امام احمد بن حنبل باندې په امام ابو حنیفه باندې رحمه الله زموږ د ټول امت اتفاق دی چې څوک د دین موږ جدا کوي په دې بدګمانه کوي هغه نه د مذهب خیر خوا ګڼو نه د ملک خیر خوا ګڼو نه د عقیدې خیر خوا ګڼو دا عقیده ده دا زما عقیده ده تاسو عقیده ده نه الله دا زموږ عقیده ده ورونو زموږ استاد دا عقیده او دا ساتو ان شاء الله او د عمر د پاره به ساتو او د چا په خبرو باندې او د بیا کیږي او د تدریس خدای د خدای حیا وکړي هي کسه تاسو وکوي دا چې څومره جوړې دا چې څومره جوړې ځای سبب لاړو کاندي ته ورغلي خدای ته ورغلي یا والا هغه یو بل چې کړه د تاسو بابا مچړل کای ولې نکاح وکړي مذهب نو تاسو به عبادتونه کړی دا مقبره کې چې پردي به دوباره جنازې کې معاملې خراب نه او رشته په مشرف او جنازه نه کوي دا ټول قبول الله نو بس درخواست مې دا دی یا چا پسې ځای لاړ شي الله ته ګواه اوسه ما خپله ذمهواري سر ته ورسوله الله ته ګواه اوسه زه یو ادنا نه ادنا بنده یم ستا څومره معلومات چې ما سره هم وړاندې کړل الله جل جلاله دې زمونږ استاد د مال د ایمان د عقیدې حفاظت فرمایي او الله جل جلاله دې موږ د اخر زمانه د فتنګرو نه نګرځي ستاسو مخکې جمعه باندې چاندا شوې د 1,15,000 سو په د پاس دی وسو دی تاسو دی پاغي باندې مون کسانو سره خبرې کړې او یې را لاغو چې مال نه ټول ول د دې بو کوم مال نه د دې نه ټول لا ته وکا نو درخواست مداده چې دا شی بر رسول غواړي نو که چا سره صدقه وي نو هغه کې ځکه چې برابر کلاسونه به لګي او یخنی دا هوا م لګي مونږ په دې ماربلو باندې رګړیو کړي وجنه چې صفاوي نو درخواست مداده که چا سره صدقه وي نو باغی پیسو کار نه کیږي ډېرې کمی دي 1,15,700 یا 1,15,600 برابرۍ نو عمدہ سی بند پرتی دی ښه استاسې امانت دی
کارونه شو به تراړم د جمعه د لګنم چې دا اساس شي چې بس جمعه تم راکړو په نورو جمعهتونو تقسیم کړي زمون کار په دې کې نو بس نو درخواست مدا ده چې د خپل مذهب نه د خپل جمعات نه د خپل ملک نه دا دفاع موږ تاسو باندې لازم ده د عقیدې نه موږ تاسو په خپل سکو د وس مطابق دفاع وکړو الہ العالمین زموږ ټول ګناهونه معاف دي ان شاء الله نور مون زمونږه عموما د جمعې مون به ان شاء الله په شل کم 2 بجې باندې بیان مون بندو شل کم 2 بجې به مون بیان بنديږي او ان شاء الله په کم باندې بچو دغه ورځ لاندې شوې چې کوم مرګري راځي نو ویل بیان ته وخت راشي دغه قبولي جمعې ته مونږ درنا تکبیر کو بیا اکثر مرګري وو چې را دی خو اعلان نو کړي نو ورځ لاندې شوې مونږ ان شاء الله خپل ټیم را مخې ته الہ العالمین گناہونه معاف کړي الله ستاره رضا نصیب کړي الله ستاره لقب نصیب کړي الله کریمه خدای څومره دوستان ملمانه عوام او خواص راغلي الله قدمونه د خیر او د برکت ذریعہ وګرځاو الله دې مدرسې او دینی مدارس څخه دې الله دې ټول حفاظت فرمایي رب العالمین مونږ او دې ټول د فتنو نه وساتي اخر دور دې د قیامت نږدې علایق دې ورځ ورځ نوې نوې ښکارا کیږي الله بس ته گواوسا ما سره چې سو الله هغه چې زما کوم ذهن کې پراته او ما ته حق ښکارا کېدل الله ما د امام بخاری نه دفاع ما د امام ابو حنیفه نه دفاع د امام شافعی نه دفاع د امام مالک نه دفاع دا تاسو ګڼم لکه د خپل قرآن او سنت نه د خپل احادیثنا د خپل مصطفی صلی الله علیه وسلم نه او د دین د ټول شعائر دفاع کول دي ځکه دا زما مشران دي زموږ ور باندې اعتماد دي تاسو ور باندې اعتماد وکړئ جواب راکړئ د ټول ور باندې اعتماد دي هغه په حق سره د دنیا نه هغه د حق لپاره قرباني ورکړي امام ابو حنیفه جیل قبول کو حکمرانی کې یو ډیوانه مسله ازمن داسې خلک قسم دې جیلونه قبول کړي دي قسم دې کې شهرت اغسته قسم دې کې حکومت اغسته عمر بن عبد العزيز وفات کېدل خاطر چا دې تاسو کولې خاطر الحمدلله سر خپل آخا تعالی نو وی خان دی ولې جړا ټیک دی وی خان دې په دې چې ان شاء الله د کوم شي باره کې چې ما نه تاسو کی هغه ما ټول دنیا کې رسول الله دې زموږ استاد فال قبول الله دې زموږ استاد عقیده قبول الله دې زموږ استاد پریشانی ختم کړي زم بچ تم دعا وکړي نور بچو ته څومره بیماران دي الله دې ټول روح صحت نصیب کړي قرضداران ته قرضونه خلاص کړي دې او زموږ څومره مشران وفات شوي الله قبرونه منور محتر کړي زموږ د ټول په اخر وخت دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله